انسان وجود تا انسان زړه ته رافتا علماء لیکلي سلیر لیاره کیږي لکه یو تلو دا سلیر لاشتی رو غلی دی په هر لاشتی شه صفای بچرسی او دا تلو میری صفای بنا ډاګیږي که په هر لاشتی شه تلو دې شیشه جوړ کړای د سره زره دې جوړ وی او په هر لاشتی شه چې ګام درسي خو دا تلو دې ګام نه ډاګیږي دسه علماء وی چې د زړه مثال د تلو دا دغه د جدا کې مليار رکیږي سترګې دي زبان دا غوږونه دي دماغ دا دغه نه یو کنیکشن د زړه ته رکیږي کله چې سترګې باندې ګاډ واټ قتل وی حرام قتل وی دوی په لګان کیږي دیوژن اعلی رسول فرمای من ملأ عینه من الحرام ملأه الله عینه من النار یوم القیامه چا چې په داسترګې حرام قتل داسترګې د جهنم دی ير نه ډاکېږي عزت مند دې میش د سترګې نظر غلط استعمالېږي دغه د واجنا امیش نه چې کوم ایمانی طاقت او قوت ته ورونو دا ختمه ده دسترګې زړه ته देखी کیسه دلې دای والیار دو دغه سترګې د حیا دغه سترګې ته حیا رنجور پرې کې هغه الله رسول شالی دي سرنګ ور پرې کې الله رسول طریقہ شالی دو الله رسول فرمای چې دا نکاح چې کیم دا د سترګې د ټیټاولې ذریعہ دو و د شرمګاه د حفاظت ذریعہ دو نکاح حلال نکاح النکاح اعد للبصر واحفظ للفرج دا نکاح چې کیم دا د سترګې د ټیټولې ذریعہ دو حرام به نشي د نه قتل چې حلال نکاح وي و د خپل شرمګاه د حفاظت ذریعہ دو ویس نکاح میش ګرون کړه دا ځکه دال یار ګرون الله رسول فرمای چې اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونه د برکت په اعتبار سره عظیم نکاح هغه د چې په باندې خرچه او تکلیفینه دا ډېر نه دغه تمیش دمره رواجینه اور غټ کړی دي چې نکاح ورسته پوته دا ځون رڼکای هغه بالغ شي او دا خواهشات خو به کنټرول کېږي نه به په غلطه برید غیر هغه شي دغه نکاح میر د رواجې د واجینه ګرون کړه دا زبیا خپل خبره طرف ترسو دسترګې زړه د کیزاولې دغه بازارې سره زړه ته نورا کیږي چې قران په ګوره حلال په ګوره او چې حرام په ګوره به غاند کیږي د غیرانګي عزتمند د زبان باندې چې غاند ویل کوي خو غاند وې کیږي د درویغ دی مو ته درویغ ویلې نشي مخصوصه وای چې دا درویغ څه شای دی الله رسول فرمایي چې کوم سړی درویغ شریکی د خلینا 10 بعد بویرا ونه شي چې تباعد الملك عنه میلا من نتن ما جاء به دا شیمټو د غسمټ فرشته یو میل لري ونه لوړ شي هغه بعد بویه ته نشي تا کوي مو ته پتا نه لګي جو فرشته میل لري تراپونه وای و دې مرا بعد بویه به دغه بعد بویه ګم سینې ته نه کیږي زړه ته نه کیږي درویغ نه خپل ژبه پوکول د غیبت نه د شیمت نه چاته دک درد رسول نه چاته د تکلیف رسول نه زیاړه او د شری نه زبان نرم کول نرم لهجه دا دوا مالیار زړه تا او درې مالیار عزتمند غوښینا چې سو ورو هغه د پدړو په دماغ کې نه چې ګاند ورو خو ګاند په شخص نه چې ریپیه کوي خو ریپیه محبت په شخص نه چې الله او قبر آخرت کوي دا ډیر زاوتوي به واپس شخص نه بڑی کی بچیوں نے خو پکیر سے جکلا دینی ماحول وی ادو سے بدیا دیندار دین خبره ور وی
کور وي دی غروېدلی سره سره د په عمل شروع شي وړي که بچای وي هیرون دی کی د عزتمند د خوشي نه نه عزتمند دا یار میز نه غلط استعمال لري دمرا غانه باجانه غلط غي باد شیمات ارویدل دمرا غان په دغه بازارې سره سینې ته کیږي دې د وجه نه میز اعمال عزتمند غان دي مسلارا به عزتمند دماغ سوچتا آزړتا یوالیا چې دماغ سوچ ګاندای و منفي سوچ دی او به منفي فیصله کوي او ګندا فیصله کوي او د ګناول فیصله کوي چې سوچي صفائی د الله نه د ډارې دلې ولوي دینی سوچي دیندارا سوچي دا چې کله فیصله تک شنی کا بچی فیصله کوي به آخرت ته ګوري که بچی فیصله کوي به آخرت پلا ګوري که خپل ځون فیصله کوي به آخرت پلا ګوري کده ګار گاون فیصله کوي به آخرت ته ګوري کده یار دوست په حساب باندې کښنیا به آخرت ته ګوري قبر ته ګوري دغه د سوچ صحیح ده نو دا عزتمن صالح یاره علماء شالی دي دا چې دغه ته حفاظت دغه نگرانی وکا سالویشت شپې نگرانی وکا تو ګوره چې تو نه صفوي رسی کنا و دغه صفوي په سریه سره تو اعمال تبدیلی رسی کنا اس کو مشت داسې ماحول ستانه ګوري زمونه دعوت تبلیغ مهنت ته چې سړی لوړ شي تبلیغ ته د شده ګاند ماحول نه چیک شي آزش ماحول ورته مهیا شي ناپلینا کېږي تعلیم کېږي الله او رسول خبره اورېدې شي بل پهله سول زوري کېږي د ګناه سوچ وینا ټول سوچ ته نیکی وي داسې ماحول باجې سالر میاشت تر تیرای څومره د ډاړو ول جوړوي سیکته چې په د سجدا شه پرې تا و جوړي د شپې پټه مونږ ده هغه دا چې نه په نشاو نه په غلاو نه په ډاکاو نه د مسلمان په وینا بندو د چا بدل ک په اسلام شو ماشین نشته چې یو طرف نه جونه غل ډاکو په شکشنه او بل طرف ته او بوسه او جونه د بغدادیونه جوړوي وې عزتمند یو ماشین شتا او کو کیزام ماحول مهیا کول انسان ته انسان خپل په بدلې ویش په تبلیغ شه تشکیل او ثوابي او شوم بیان مو کو دمشتره د سباسین یو کاسو محمد نواز مو صح تیر شاړه چې کله بیان باش یو چې مولوی صاحب مو ته سره څه خبره ده تل مو شو کا مو سره یو بل عالم هغه ماکشل خدای په شاړو خبره وای نشلا کا ورته چې څه خبره ده چې مولوی صاحب زړه ډېر ورته چې خیر دا ته خبره او کا څه خبره ده څه ګناه دې کړه دا خدای بیا په ژاړو چې ډېر مو اخر څه ورته وایي چې دا تو ګناه دې الله پر رحمت نه غاټتا او دا ناټک زکه وګو چې هر کولوې سالر میاشت لګرل په دغه ټیم شدای شپږمه درجه طالب دعا کوله او د پته بنر عالم کېده وی چې نه مولوی صاحب د مو ګناه د الله پر رحمت نه غاټ ورته چې څه ګناه نه شو وی چې مولوی صاحب په دا غوټه مې پینځه باندې شپې ته مړی کړی ورته چې دا سرانګه ورشلو دغه ته سرانګه راغله د خپل حالات تر بیان کړل چې په ضلع ګوټ کې شی وا جزیره وا په هغه شی راکون وی دیغه مشر او یا اتیا کا سو سره چې سړای مې ویو نو ولاکینا په وګشتل به هغه خلک پیسې یا نه ورکول یا وی لالچ کو چې به مې ولوسونه پرې ته به مې ورلو چې دا لور شو بیا وسار چې دا سه مې پنځه باندې شپه ته مړی پیرا کړی دي بیا په ورو لاګي مور ته چې دا خبره بیا سره کوي دا دغه د سرانګ راوړل دغه ماحول د سرانګ راوړل دوی مولوی صاحب
داسې دارندار نه جوړ شو چې په سره ورځ یې په کلي راغلی و چې په یو کلي باندې په سره ورځ مې چاپا وواله و چې جنګ مې ورسره لاګیا و چې کلي ولر باندې بدل شو و چې میر نه کڅون لوړل و زه مو یو خورئ و چې چاپا کرښې پاساو شوی و چې خورئ مې مړ کړو زه یې رامدای ونیول و چې فوج ورباندې راغی میر یې چیک کړل و چې مو باندې پانسي آرډر وشو و چې میر د علاقې یو تبلیغي و هغه په دا جیل شو خو د دې پښتون ول چې د ورو د هغه پخی دا کس و چې به مخه ته قرآن نیوله وشاړل یې دا شی شته ماته دی چې مو وروسته نه الله ته ورکړه چې د مرګ زری په میش شوي دي وژوړې ته و چې درته وویل چې نوازیه دا دنیا خو نه ده و چې تو وګوره چې میر رب سوی په د خپل کې ته و چې په دغه ښځه داسې و چې مو ته کلمه نرته للعالمین څخه پرېږده وی چې د قرآن د آیاتو په سندي ښه ترجمه ورسره لیکلې وه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وی چې ګانې څه ډېر مې وژړل وی چې ده په لس مې تباه ویاسته کلمه یې زده کړه لمینځ یې زده کړ رب سره مې عهد وکړو چې دغه ځای نه زه وځو یا الله دوی ته د دین نه سوا بله چار نه کوم وی چې مو په شاپیل وشو زه د پانسي نه بارې شنم وی چې به زه هر یو ته ورتلم چې چا مړم نه مې مړ کړه به مې ټیک وی چې څلور میاشتې مې ولګېدلی وی چې به چې کله څلور میاشتې مې ولګېدلی وی چې به هر یو ته ورتلم چې مو مونه بدل وخله وی چې مو خلیې ته وکتل وی چې به وی اړړل و معاف راکړه وی چې مو ډېر جایداد و دا مې خرڅو خلکو ته مې ورکو وی چې ټول جایداد مې خرڅ کړه او خلکو ته مې ورنه وی چې مولوي صاحب ټولې زه معاف کړی یم وی چې خو بیا تو بیان شو داسې خبرې وکړې چې مو زړه بیا ډاک شو چې الله مو معاف کړي که نه بیا په شاړو لاګیا تبلیغ داسې چارې وکړلی داسې خلک یې عزتمند رویاسته اس ودا چې اس نه بیا کوم زوی ته پر رسېدلی ماحول عزتمند انسان بدلایي دغه ته سالي یې ورکړلی د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ د قاتل د بخشي خبره مو ورته وکړله یو حدیث مبارک شرطیا یو کم سل مړي یې کړي نو عزتمند ماحول ضروري ده ماحول چې عزتمند به انسان جوړوي دنیا